بیا د قرآن کریم مقاصد د قرآن کریم یو دا دی چې د ټول قرآن کریم سره تعلق لري، او بل قسم هغه چې د هر صورت سره د یو صورت سره تعلق لري، او دریم قسم هغه دی چې د یو آیت سره تعلق لري. نو دا درې قسمه دي. د ټول قرآن کریم سره چې تعلق لري نو دا مقاصد د قرآن کریم شپږ دي، شپږ اصولي خبرې، شپږ مقصدونه په ټول قرآن کریم کې الله پاک بیانوي. یو دا دی، اول مقصد د قرآن کریم توحید دی، د الله پاک یووالی ثابتول. دوم مقصد د قرآن کریم د نبی علیه السلام صداقت او رښتینولي ثابتول چې نبی علیه السلام د الله رښتینی پیغمبر دی. دریم مقصد د قرآن کریم صدق د قرآن کریم دی، دا ثابتوي چې قرآن کریم د الله کتاب دی، په دې کې شک نشته. او څلورم مقصد د قرآن کریم د قیامت ثابتول دی، دا څلورم مقصد دی. پنځم مقصد جهاد فی سبیل الله دی، د الله په لار کې جهاد کول، دا پنځم مقصد د قرآن کریم دی. او شپږم مقصد انفاق فی سبیل الله دی، د الله په لار کې مال مصرفول، دا شپږم مقصد د قرآن کریم دی. نو په ټول قرآن کریم کې اصولي خبرې او غټ مقصدونه چې بیانېږي هغه دا شپږ دي. اول توحید، دوم د نبی علیه السلام صداقت، او دریم د قرآن کریم صداقت، څلورم د آخرت اثبات، او پنځم جهاد د الله په لاره کې، شپږم انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال مصرفول. دا د قرآن کریم مقاصد دي. او بل بیا په هر صورت کې جلا مقصد دی، جلا موضوع او دعوه د هر صورت کې، هغه بیا انشاءالله د هر صورت په تفسیر په وخت کې ویل کېږي. د قرآن کریم په تفسیر کې یوه خبره بیا دا راځي چې شان نزول، بعضې آیتونه د قرآن کریم داسې دي چې هغه د خاص واقعې سره تعلق لري، دې ته د قرآن کریم شان نزول وایي. خو د شان نزول باره کې اتفاقي مسله دا ده چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، چې اعتبار د قرآن کریم د الفاظو عاموالي ته دی، اگر چې د یو خاص واقعي په باره کې را نازل سوی، خو لیکن بیا هم حکم د قرآن کریم عامي. په دې وجه سره الله پاک د یو چا نوم نه بیانوي چې اگر چې د یو خاص کس باره کې را نازل سوی، خو لیکن الله پاک یې نوم نه بیانوي، الفاظ عام وایي. په دې کې مقصد هم دا دی چې دا قرآن کریم خاص په یوې واقعې پورې خاص نه دی، بلکې تر قیامته پورې چې څونه خلک راځي د دې ټولو دپاره دا قرآن کریم هدایت دی، او د هغو دپاره دغه حکم دی. د شان نزول باره کې بعضې آیتونه داسې چې بغیر د شان نزوله سړی په هغه واقعا نه پوهېږي، نو هغه ځای کې شان نزول بیان ضروري دی. او بعضې آیتونه داسې دي چې د هغو په شان نزول کې روایتونه یا کمزوري یا اسرائیلي، د هغو بیان ضروري نه دی، بلکې اکثره مفسرین، محققین مفسرین په شان نزول باندې په داسې ځایو کې رد هم کوي چې کله شان نزول ضعیف وي نو د هغو بیان صحیح نه دی. او شاه ولی الله رحمت الله علیه چې د دیوبند علماو، د هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، د دې ټولو علماو په سند کې استاد دی، د قرآن کریم سند د ټولو هغه ته رسېږي. هغه تر دې اندازې ویلی دی اضر الاشیاء فی فهم القرآن شأن النزول، چې د قرآن کریم باندې په پوهېدلو کې تر ټولو زیات تاواني شی شأن نزول دی. ځکه چې عوام خلک او طالبان اکثره دا فکر چې شأن نزول بیان سو، داسې فکر کوي وایي دا خو موږ نه یادوي، دا د ابوجهل باره کې راغلی دی، دا د فلاني باره کې راغلی دی. نو په دې وجه شاه ولی الله رحمه الله په شأن نزول باندې دا رد کړی دی چې د شأن نزول بیان د قرآن کریم په فهم کې او په تفسیر کې ډېر ضررناک دی. نو بیا هم په هغه ځای کې چې د آیت حل نه کېږي، په هغه ځای کې بیانول ضروري دي. او چې داسې نه وي روایتونه معلوم نه وي چې ضعیف وي که به صحیح، یا خپله معلوم وي چې اسرائیلي روایتونه دي، نو په هغه ځای کې مناسبه نه ده چې سړی شأن نزول بیان کړي. بعضې نورې خبرې انشاءالله بیا سبا وایي او بیا